السلام علیکم. زه فضل مومن او تاسو ګوره تپه مومن ډیجیټل ټي وي. هیله لرم چې روغ جوړ وئ. بل ملګرو، زه وخت په وخت د دې خپل تپه مومن د کم زمونږ د کلو یا زمونږ د مشرانو کم تاریخ ته یا کم معلومات دي نو هغه تاسو سره شریکوم. نن چې مونږ سره کم ټاپک دی نو هغه دی د مستجاب مومن. ځینې ملګري ما دغه تاریخي متن دا ما دغه کړی نو په هغې کې څه ملګرو د مستجاب مومن په اړه پوښتنې کړې وې. مستجاب مومن د مومندو د کوزو مومندو یو داسې شخصیت و چې تاریخ به هغه ټول عمر یاد ساتي. مستجاب مومن څوک و، د کوم ځای و، نو د هغې په اړه به نن تاسو سره زه د خپلې خبرې شریکوم او هیله لرم چې تاسو به خوښ شي. که په دې کې څه کمې زیاتي نو هغه تاسو ماته په کامنټس کې کولی شئ. دا زموږ چینل که تاسو نه سبسکرایب کړي نو دا سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. راځو اوس د مستجاب خان مومن یعنی ارباب مستجاب خان مومن دغه ټاپک له راځو. یو خوشحال خان خټک یو شعر ویلی دی: مستجاب مومن کچرګه د مغل ده، مستجاب مومن کچرګه د مغل ده، زه خوشحال خټک خوباز یم ځای مې غر. یعنی د دې شعر ځینې ملګري دا وایي چې یاره خوشحال بابا مستجاب مومن ته یعنی یو طنز کړی دی، سپکې ورته کتلي دي. به هر حال خوشحال بابا چې کله گرفتار شو او زمون د کابل پیښور چې کوم صوبیدار امیر خان هغوی چې کله گرفتار کو خوشحال خان خټک نو هغه مستجاب مومن ته حواله کو. مستجاب مومن د کوټ لب حسین خان د دې ځای اوسیدونکی او مستجاب خان مومن چې کوم دی نو کله هغه شجره درته زه د مومندو په هغه کې د مومندو د تاریخ نه بیان کما او زمونږ طارق خلیل صاحب هم په ډېره خواري کړې ده. هغه هم یو تاریخدان دی، د تاکال تاریخ لیکلی دی او زمونږ د کوزو مومندو هم هغه چې کوم دی لکه د رحمان بابا تاریخ یا نور داسې نو داسې د رحمان بابا په تاریخ کې د مستجاب مومن چې کوم ذکر کړی دی هغه وایي چې په کوزو مومندو کې پخوا څلور کورنۍ مشهورې وې. یو د ماشک بابا د محب خیلو کورنۍ کومه چې کوټله محسن خان کې و. کوټله محسن خان او ان ماشک بابا د ماشو دی او کوټله محسن خان ان دلته پیښور سره خوا کې خدا کورنۍ یو ده. خدویمه د هزار خان بابا کورنۍ چې د ویزیری د اصل نوم دغه د رحمان بابا کورنۍ ده چې دغه کې فیض الله خان چې بالا کوټ کې شهید شو. او دریمه کورنۍ چې کومه ده نو هغه ارباب لنډه د ارباب د نواب سرفراز خان کورنۍ ده چې دا هم په اصل کې محب خیل دی. څلورم چې کوم دی شیخ ابو سعید المعروف شیخ بابا یعنی شیخان باړه مندوزی دغه هم د ویزی دی. نو دا څلور کورنۍ چې کومې دي په دې ټولو کورنو کې یا د کورنۍ د ماشک بابا ده. ماشک بابا کورنۍ دغه کورنۍ هم د مستجاب مومن کورنۍ ده او د مستجاب مومن په وجه باندې دا مشهوره هم ده. مستجاب مومن د آزاد خان زویو، آزاد خان د مابد خان زویو او مابد خان د ملک محب خان زویو. محب خیل مومن در عهد جهانگیر مغل د جهانگیر په وختو کې دا محب خان چې کومو نو دا دغه وخت کې او محب خان د خانو خان د محمود غزنوي په دور کې دغه دور شخصیت زویو او خانو خان د ماشک خان زویو او ماشک خان د ګګر اصل نوم هغوی دا لیکلي چې اصل نوم راځو زویو او دغه ګګر چې کومو دا د مهیار بابا زویو، مهیار بابا چې کومو دا د مومن بابا زویو. دا طارق زمون چې کوم تحقیق کړی دی طارق خلیل زیتونزی برتاکال هغوی دا تحقیق چې کوم کړی نو د مستجاب مومن چې کوم په مومندو کې د مومندو په تپه کې چې د هغه کومه کورنۍ ده نو د هغې هغه تعارف یې کړو. بل راځو دغې له چې خوشحال بابا کوم شعر ویلی دی: مستجاب مومن کچرګه د مغل ده، زه خوشحال خټک یم باز ځای مې غر. نو خوشحال بابا خو وایي چې د دې اصل کې د دې شعر مطلب څه دی
خوشحال بابا دا شعر په کوم ډول لیکلی دی؟ یعنی خوشحال بابا خو دا وایي چې زه خو په غرونو کې ما زما خو مغولي سم نشي کولی، ما یعنی هغه پسې خو ډېرې هڅې کړې وې خو هغه ګرفتارولی نه شو، نیوی نه شو. خو هغه دا وی چې که مغول وغواړي نو مستجاب مومن په مثال داسې دی لکه د چرګې رو به نیسي حلال به کي، او مستجاب مومن سره هماغه بیا وشو څه چې خوشحال بابا په دې شعر کې ویلو، مغولو رو نیو او قتل یې کو. مستجاب مومن مغولو ولې قتل کو؟ وجه سوا چې مستجاب مومن خوشحال بابا چې کوم شعر ویلو دا شعر ولې رښتیا شو؟ ولې لکه دومره په اسانه باندې مستجاب مومن ووژلو؟ وجه سوا. وجه دا وه چې کله د محمد امین خان چې د پېښور د کابل صوبیدارو او هغه د پېښور نه تلو کابل ته، یعنې د کابل چې کوم نو دا به د موسم ګرمه د دوی د استوګنې ځای و، پېښور به د موسم سرمه په یخنۍ کې به دلته پاتې کېده، په ګرمۍ کې به کابل کې. نو محمد امین خان چې صوبیدار یا گورنر و او هغه تلو کابل ته د پورا فوج سره، د پورا خزانه سره، د پورا هتیانو او د اسونو او د نیزو او د غشو او د هر څه سره. نو هغوی ته لار چې کومه وه مومندو، اپریدو او شینوارو او نور دا کوم چې نږدې لکه شلمانینو دی ورته لار نیولې وه. او لارې کوم ځای کې نیولې وه چې د علي مسجد نه چې وړې دغلته یو تنګی و، دغه تنګی ورته نیولی و، د خیبر په دا لاره کې دی ورته نیولی و. او چې کله دوی روان شو، محمد امین خان د پېښور نه روان شو، نو هغوی ورته لار ونیوه. د هغې قیادت چا کولو؟ ایمل خان مومن او دریا خان اپریدی او داسې نور مومندو او دې خلکو اپریدو مومندو غوریاخیلو دوی راته لار نیولې ده. نو دوی امین خان چې کوم نو د یو جرګه ورولېږله او د هغې جرګه کې چې کوم مستجاب مومن هم و. دوی چې ورغه نو ایمل خان او دریا خان دي چې کوم دي هغوی ونه منله، هغوی دا جرګه ونه منله او لارې پرې نه خوا او جنګ ته هغوی وی چې موږ جنګ کوو، لار نه پرېږدو. دلته امین خان چې کوم نو هغه هم د مغولو بنده و او د مغولو لوی صوبیدار و او د ډېر فوج سره او د هتیانو سره هغه په خپل غرور تکبر کې چې کوم دی هغه روان او روان شو. خو چې ورسېدو نو دغه ځای کې هغوی ورباندې حمله وکړو. په هغه حمله کې امین خان ته ډېر زیات نقصان ورسېدو او د دوی هغه هتیان او اسونه او هر څه چې کوم دي هغوی خو ورته په غرونو کې ناست و. نو کومه ټوله خزانه چې وه هغه هم د هغوی په قبضه کې شو. دا څومره امین خان سره چې فوج و څومره مختلف رای دي، څوک 10,000 یادوي، څوک زیات یادوي، او دا ټول چې کوم دی قتل کړی شو، دا ټول ووژلی شو. او دا نه دی چې امین خان خدا نه چې کنه د هندوستان نه فوج روان کړی، د دې نه روان و او هغه سره په دې فوج کې هم ټول پښتانه وو. لکه د هغې د کوم د هتیانو چې کوم هغه د دې دغه مشرک و محمود خان چې د خیش کې اوسېدونکی و او هغه هم په دې کې ووژلی شو. په دې کې نور داسې ډېر د دې پښتنو سرداران چې کوم دا پکې ووژلی شو. امین خان په خپله وتښتېدو او د هغه بچي چې کوم دا ګرفتار شو، ښځه او د هغه لور او د هغه خور دا ګرفتار کړی شو. بیا وروستو پښتنو ترېنه تاوان واخیستو او هغه یې پرېښود. او دغسې بیا د هغه دا ښځه چې کومه وه نو هغه د امین خان په دې بې غیرتۍ باندې چې دی وتښتېدو موږ یې پرېښو، نو بیا د خپل خاوند له ورنغه. نو دغه لوی نقصان چې کله وشو د دې پته اورنګزیب ته ولګېده. دا واقعه چې کومه وه نو دا په سن 1083 هجري کې دا واقعه شوې وه او دغه په حساب سره د عیسوي په حساب سره په 1400 او 1672 کې دا واقعه شوې وه. 1672 کې دا پیښه شوې وه. نو دا د دې پیښې دا پیښه چې کله وشوه اورنګزیب ته پته ولګېده، اورنګزیب ته خبر لاړو چې دغسې د مغولو باندې حمله شوې ده او د هغې ډېر نقصان شوی دی، خزانه هم لوټ شوې ده. نو هغه د هغه ځای نه چې کوم دی دغه راولېږلو، د خپل یو د لاهور چې کوم صوبیدار و هغه یې راولېږلو دلته. او هغه صوبیدار چې کوم نو هغه هرکلي دپاره ولا د خوشحال خان خټک زوی اشرف خان دا ولا اټک ته یعنې په خیر راغلي له مخې له ورغو ستړي مشي له. او دغه چې کوم د لاهور چې کوم د صوبیدارو گورنرو د نوم چې کوم فدایي خان نومو
د فدای خان د اشرف خان نه پوښتنه وکړي چې دا د دې ټولې واقعې تپوسونه وکړي چې دا څنګه چلو. هغه ورته ټوله واقعیت تېره کا، خو هغه په مستجاب مومن باندې چې دا ټول یعنې د مخبري چې کومه وه دا ټوله مستجاب کړې ده. مستجاب مومن خو دې جرګې له ورلېږلی و چې ته دوی ته ووایې چې دا لار پرېږدي. نو اشرف خان هجري په دوی باندې ټول الزام په مستجاب مومن د لګولو. فدای خان چې کله پېښور ته راغو نو په پېښور کې هم هغه چې کوم دی د دلته د خلکو نه چې کوم معلومات وکړو نو هغه خلکو هم ورته دا وویل چې کومې خبرې چې ورته اشرف خان کړې وې نو هغه خبرې ورته په پېښور کې هم وشوې. نو فدای خان چې کوم هغه مستجاب راوغوښتو کله بلیسار ته. دلته دوه خبرې دي، څوک وایي چې کله بلیسار ته راوغوښتو، بل یو تاریخ لیکي چې جمرود ته راوغوښتو او چې راوغوښتو نو فوراً د هغه نه سر والو، هغه شهید کو یا ووژلو. نو په دې باندې خوشحال بابا چې کوم دی بیا په دې باندې هغه د خفګان اظهار کړی دی. په دې باندې د مستجاب مومن په دې دغه وژلو باندې هغه خوشحالي نه څرګنده کړې. خوشحال بابا به څه وایي؟ خوشحال بابا به دا وایي هغه خوشحال بابا خو اول دا خبر هم کړی ده چې کله د مستجاب د لبیر اعظم د تیرې خبرې لا چې کله خوشحال بابا امیر خان گرفتار کو او هغه ته ورکو مستجاب مومن ته حواله کو. نو مستجاب په کوټله محسن خان کې کوم چې مستجاب کلا ده اوس هم هغه کلا شته. اصل کې دا کلا چې کوم وا دا د محب خیل دا د محب خان کلا وا چې د مستجاب ته پاتې و. مستجاب د محب خیلو د خاندان نه دی او اوس هم ډېر سیلانیان ډېر خلک دغه کلا له دغه کومه د هغې چې دروازه ده د هغې سیل راځي کتو راځي. نو خوشحال بابا په دې کلا کې کم از کم 2 میاشتې تېرې کړې وې او بیا چې کله هم د مستجاب په نگرانۍ کې یا د محب خیلو په نگرانۍ کې لاهور ته دلی ته روان کو نو حق د مستجاب مومن یا د غوریا خیلو د زړورتوب یا د محب خیلو د زړورتوب چې خاص په اکوړي باندې بیاي. بیا خوشحال بابا سوی خوشحال بابا وایي چې هند ته روان کم بدرګم مستجاب هغه هم ملک هم خان هم د همه غوري ارباب درست شپه څوکۍ د محب خیلو په خپل ځان او بلو مصری خان د وځي یو ټول احدیان. د روایت په اساس چې حدیث کې دا چې کله بیو بیا وایي چې هر چې را سره و هغه واړه و ترسان چاوي چې خټک په حاضر نشي په میدان. ان دا چې کله په لار بیو او کله کوړی ته ورسولو نو دا ځکه بیا د باره کې دا شعرونه بیا وایي هر چې را سره و هغه واړه و ترسان چاوي چې خټک په حاضر نشي په میدان او ما خو پیغام کړو همدا مې و ګمان اوس پر سرګن شي له یو لور یا نشان هسې جنگ به وشي په دا آخر زمان ګوره څو بشمار شي دواړه لور یا کشتګان. انې اندازه دا چې د محب خیل مومند نگرانی او پیرا د خوشحال خان خټک په کې دوبند دومره سخته وه چې هغه ته په خپله د خط لیکلو اجازت هم نو. په دې اړه باندې هغه څه وایي خوشحال بابا شیخ احمد د هیڅ خلل د ایمان نه کا دا خبرې ډېرې خړې یو دریاب خم دا خبرې ډېرې خړې یو دریاب خم خود لاس په ګیره ایښی دی که مرد دی چې به بیا دوباره خط په مستجاب خم. دا خوشحال په خوب دا حال لیدلی نه و ما خوشحال په خوب دا حال لیدلی نه و چې به دا د غم بیتونه په پنجاب خم منه مطلب لیکل. نو خوشحال خان خټک چې کوم دی په کومې کلا کې د مستجاب په نگرانۍ لاندې چې کوم بندیوانو دغه کلا یو دروازه هم موجوده ده چې سیلانی دا به زمونږ دغه چې کوم دی د خواجه ساحل صاحب هغه هم د لیکي دا ذکر کوي چې ارباب مستجاب خان د نگران هغه کلا یو دروازه هم موجوده چې سیلانی نه کتو د پاره لری ناراضي په دې دروازه درې چت آبادی ده او په اخیری چت 18 د زمکه د سطح نه او یا فوټه پورته ده د پاسنی چت نه د پیښور ټول وادي په نظر راځي او دا کلا لکه چې د ملک محب په زمانہ جوړه و څوک چې د جهانگیر بادشاہ لاړه د پیښور ټول علاقې نوابو. خان دیز کې بمدا مستجاب مومند زمو خواجه ساحل صاحب لیکي چې فدای خان چې پیښور ته ورسېدو او خپل مغول منصبدار مستجاب خان مومند قتل کو نو داغه په شهادت خوشحال خان خټک د همدردۍ په توګه خپجار وایي. ابي سوي تفاوت د خپل پردي ور باندې نشتا کای ګور او رنگزیب بادشاہ گمراه دی مستجاب غریب اوجو په ظلم د خوشحال منصب واخست کم ګناه دی. ان دې کې خوشحال بابا او میاشتې د چلار د کابل بن شو ما اخوال د قلایق واړه تبا دي حال اخوال د
خلایق واړه تباه دی. نو مستجاب مومن په قتل خوشحال خان خټک چې کوم دی چې د مومن په امداد اټک قبضه کړی او د اټک او پېښور ترمنځ مغول لښکر ریسار کې او هلاکي کې خو د تاریخ مرصع په نزد. نو دغه د مستجاب مومن چې کوم دغه شعر د چې کوم سر کې ما ویلو مستجاب مومن کې چرګه د مغول دا زه خوشحال خټک باز زیم غر. نو دغه شعر اصل د شعر د ولې ویلو یو خو هغه بغض ورسره چې کله گرفتار کو به د دلی ته بوتلو نو بیا په هغه په مرګ باندې خوشحال بابا خوشحالي نه څرګنده کړې خپګان څرګند کړي. باقي په دې باندې ډېرې خبرې کېږي خو دا ویډیو به ډېر اوږدېږي. نو دا خبرې به ټولې انشاءالله چې کوم زموږ کتاب دی د تپه مومندو په هغې کې به دا ټول ذکر به کېږي دا ټول به راځي. په دې اړه باندې دوست محمد خان کامل صاحب دوست محمد خان کامل مومن صاحب هغه لیکي د خوشحال خان خټک په کتاب کې هغه لیکي چې جب فدائی خان دریاسن کو عبور کر کے خیر آباد پہنچا تو اشرف خان نے اس کا استقبال کیا اور پشاور تک ساتھ آیا. یعنی اشرف خان ورسره یعنی د خوشحال خان بابا زوی دا ورسره تر پېښوره پورې راغو. فدائی خان نے اشرف خان سے محمد امین کی شکست اور بادشاہی فوج کی تباہی کا حال پوچھا اور بعد میں اور لوگوں سے بھی دریافت اور تفتیش کی اور ان سے بھی وہی کچھ سنا جو اشرف خان نے کہا تھا. پشاور میں فدائی خان نے مستجاب مومن کو قتل کیا. مستجاب خان کے قتل اور ضرور انتظامات کے بعد فدائی خان فرمان شاہی کے مطابق ہندوستان روانہ ہوا. د دې حواله د خوشحال خان خټک صفحه نمبر 144. استاد ګوره چې اشرف خان یعنی د مغولو دوی څومره وفادارو همدغه اشرف خان بیا چې کوم دی اورنګزیب گرفتار کو او تقریبا 14 کاله بیا په زندان کې وساتلو او په زندان کې چې کوم دی تنبور په کلا کې په هغه کلا کې چې خوشحال بابا الته هم په زندان کې وخت تیر کړو بیا په هغه کې دغه اشرف خان هجری هغه دوی گرفتار کو او په هغه کلا کې د زندان په هغه کې چې کوم دی هغه کې وفات شو. نو مغول له هیڅ مرګري نو ارڅوک دی وفاداري ورسره خوشحال بابا او تقریبا څومره راغی لپاره منصب چلولیو او دغه سه مستجاب مومن دغه منصبدارو دغه سه اشرف خان هجری دغه منصبدار. دا تاریخ مرصع کوم کتاب دی دا حواله ټول راخستې ډېر حواله دي. نو دا د اشرف خان زوی دی افضل خان. تاریخ مرصع چې کوم یو تاریخي مستند کتاب دا تاریخ مرصع افضل خان لیکلی دی. نو دا د اشرف خان زوی دی. اشرف خان بیا په خپل په 1906 کې ان په 1106 هجری کې په خپل پلار پسې شپږ کاله پس په زندان کې وفات شو. خوشحال بابا په 1900 هجری قمری کې او په د هیستوري په حساب سره 1491 1689 کې وفات شو. نو دا لاندې تاریخ د مستجاب مومن یا دغه شعر هغه وضاحت چې کوم دی هغه ما تاسو ته کولو هغه مې وکړو. ولې چې دا یو ملګري دغه کړی و چې یاره مستجاب خوشحال خان خټک چې کوم مستجاب مومن سره د مېلمه په طور په دې کلا کې و مېلمه نو بندي و او هغه ته حواله شوی و. خوشحال بابا چې کله دلته 2 میاشتې تېرې کې په دې کلا کې کم از کم او بیا مستجاب مومن روان کو او دلی ته او بیا اورنګزیب ته مخامخ کېدو نو په دې مدت کم از کم 15 میاشتې په دې کې بیا تېرې شوې وي چې کله خوشحال بابا ته سزا اورېده او بندي کېدو نو د ګرفتارۍ دلته ایسارول تلل اورنګزیب ته مخامخ کېدل نو دې کم از کم 15 میاشتې په هغې به بیا چېرته بیا خبرې وکړو. د نن وخت لپاره د نن وخت د نننۍ ورځې دا کوم تاریخ چې د مستجاب مومن دا خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. دا زموږ چینل چې کوم دی دا هم سره سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ او ډېره مننه. الله پامان.